د ګرمۍ په دې سخته روژه کې د ورځې اکثره خلک خپل کورونو ته محدود شي، هلته د روژه ماتي وروسته زیات خلک د ګرمو او یخو خوراکونو نه هم خوندونه اخلي. په مردان ضلع کې هم زیات نوی نسل د روژه ماتي وروسته بهر روزي او تر پېشمني پورې نه یوازې په مختلفو ټولګو کې په بازارونو کې د ناستې نه خوندونه اخلي، بلکې په هوټلونو کې تیکې، کباب، پراټې او د برګرو نه مزې اوچتوي. د دې ترڅنګ په دې سخته ګرمۍ کې د مردان ضلع د مشهورې فالودې نه هم خوندونه اخلي. د ګوجرو ګړۍ راغلي دا ځوان محمد عباس وایي په دې سخته ګرمۍ کې دغه یخ خوراکونه هغوی ته آرام ورکوي. بالکل دی کې پیم دي د پیونه جوړ دی او خسیز دی، بالکل جوش شو دا شو نو روټه خو پکې نه خوړل کېږي، دا شی نه دي دا کمی پوره کوي چې کوم د روژې د وجې څه کمی راځي، وجود کې څه کمزورتیا راځي او نورم ښه زبردست دی. د صوبې د نورو ښارونو په شان په مردان ضلع کې د خلکو په رش کې اضافه شوې ده او زیاتره نوي کول په هوټلونو او بازارونو کې راوتلي دي او ځوانان هڅې کوي چې زیات وخت په هوټلونو کې د تیکو او کبابو په خوراک کې تیر کړي. د هوټل مالک عرفان الله وایي د روژه ماتي وروسته نوجوان نسل په دې هوټلونو کې زیات لیدل کېږي. نوجوان نسل ډېر زیات هوټل ته راځي ځکه چې د نوجوان نسل یو خو شغل ډېر کېږي، چېرې مونږ هوټلینګ وکړو. مشران خلک چې کم دي نو په دې وخت کې په بازار کې تاسو کوم ګورئ نو په بازار کې د مشرانو آمد و رفت ډېر کم دی په دې وخت کې، او نوجوان نسل بیا ټین ایجر چې کم دی که نو دا ډېر زیات کافي تعداد کې بازار ته روزي، یوازې په هوټل نه چې څونه د خوراک څیزونه دي په ټولو کې د ټین ایجر ریشو ډېره زیاته ده. د خوراک په حساب سره مردان ماشاءالله ډېر زیات مخکې تللی دی. زه به دا ووایم چې کو یو سړی لاهور تللی دی او هغه د مردان روټۍ هم خوړلې ده، که نه د مردان روټۍ هغه ته ښه ښکاره شوې ده. یو اړخ ته که مقامي اوسېدونکي د ګرمو خوراکونو نه خوندونه اخلي، خو بل خوا د فالودې، آیس کریمونو او یخو شربتونو په مرکزونو باندې هم د خلکو رش زیات شوی دی او مقامي اوسېدونکي هڅې کوي چې د دې په ذریعه د ګرمۍ زور راکم کړي. زیاتره ماشومان، زنانه او مور او پلار سره د خپلو ماشومانو د فالودې نه خوندونه اخلي. عبدالله چې د مدیره هڅې د فالودې د کاروبار سره تړلی دی وایي په روژه کې د خلکو په راتګ کې زیاتوالی راغلی دی. مونږ کار د ماښام مونځ نه پس سټارټ کېږي تر د 2 بجو پورې او دې کې مونږ پی اچوو، کووا اچوو، لږ ځای کې راپه الایچي اچوو، چینی اچوو، بس نور سم نه جي او د خپلو میخو پی دا جي او دا کار خو ریګولر روان دی. خو دې روژه کې اسلامي میاشت ده نو بس دې کې کار لږ ډېر زیات تیز شي. د مرکزي ښار پېښور نه وروسته د صوبې دویم لوی ښار مردان هم د خوږو او ترسکون خوراکونو په حواله یو نوم لري او د صوبې د لرې پرتو علاقو نه د خوراک شوق لرونکي د مشهورو خوراکونو دپاره راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.